اوس تاسې دلته طالبانو الله څنګه موږ پېژنو. څومره وخت مخکې طالبانو یو استاد راغلی ما سره مجلس کو دغه علم د کوانتم فزیک باندې د ویلي طالبانو د ما بحث ټول بحث مې همدې توقف کړی. ګوره موږ تاسو ډېرو علومو کې غږېږو چې یو سړی ټول عمر نامرئي مخلوقاتو علم ته وخت غږ کې به دی څومره لوړ لاړ شي. نو ده ما ته یوه خبر کوله وایي شیخ صاحب دغه اتوم نه ده دا جزء لا تجزا دا ذره دغه ذره چې راواخلي وایي تی چې دلته کېږدي. تاسو طالبانو ما خبر الله وکړي چې درک یې کوي ځان سره وایي چې ته هغه راواخلې څه ورته وایي دا ذره دا وړه جزء لا تجزا دا چې کېږدي. نو ده ویلي چې 290 کیلومتره طالبانو دا څپه صادروي دا یوه ذره څپه صادروي. یعنې له تر دې نه تر زابله پورې له غزني نه اوړي طالبانو د یوې ذرې داسې د یو طرف ته دومره څپه خپرېږي. دا ښکاري طالبانو میکروسکوپ معاصره دنیا کې چې علمي بحث باندې دلته ته چې دا ذره کېږدې بیا د دې ذرې هسته مرکزیت یې طالبانو له مرکزیت نه یې طالبانو داسې څپه صادره کېږي لکه اوبو کې تیږه چې واچوې که نه کوم ځای کې چې تیږه وغورځېدل دلته له مرکزیت نه څپه صادره کېږي. صحیح ده. نو دغه هغه څه ده څه ورته وایي دا ذره چې میکروسکوپ ته کېږدې ته په سترګو وینې چې له دې مرکزیت له هستې نه طالبانو داسې څپه صادره کېږي. خو ده ویلي طالبانو چې اوس په دې کې دا څپه چې صادره کېږي دی څه وایي ځان سره یو څه وایي. اوس ساینسدانان په دې باندې بحث کوي چې څه وایي خو اسلامي ساینسدانان داسې وایي طالبانو دا څپه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا څپه څه ده طالبانو چې له هستې نه څنډو ته بیلیږي دا څپه داسې وایي طالبانو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وما قدر الله حق قدره. تاسې الله په حق پېژندلی تاسې علم د کوانتم فزیک ته ورسئ چې الله پکې وینئ هغه ذره څه ده طالبانو چې له هغه نه ذاتي نور شی نشته ده له هستې نه چې کله څپه صادره کېږي هره څپه هغه که طالبانو د نایترون وي که د الکترون وي که د پروتون وي درې واړه څپې چې صادره کېږي طالبانو یو څه وایي هغه وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله. دا الله څوک نه شو طالبانو نو څه داسې مه وایه چې تنا دې ما په علم کې الله پېژندل کېږي په هغو علومو کې بیخي الله در ویني. الله يصطفي من الملائكة رسلا الله صدا مختاروي لملائكة رسولان ومن الناس او لخلقنهم ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. یا ایها الذین آمنوا اکسانو چې ایمان مروړی رکوع سجده وکئ عبادت طرف وکئ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده جهاد کوي په لار د الله کې په حق جهاد هو اجتباکم الله تاسو مختار کړی وما جعل علیکم فی الدین من حرج نه د ګرځول الله په تاسو باندې په دین کې حرج ملت ابیکم ابراهیم ملت تاسو د پلار ابراهیم علیه السلام هو سماکم المسلمین تاسو مسما کړی ابراهیم علیه السلام په مسلمینو من قبل مخکله دی وفي هذا او پدې کې ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا الشهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. طالبانو دلته یو خبر دوی وایي چې نبی علیه السلام به په ورځ د قیامت شاهد او شاهد خو هغه چې په ټولو شیانو باندې څوک نو دوی وایي نبی علیه السلام هم علم غیب دی. طالبانو نبی علیه السلام علم غیب لري نه په بعضې شیانو باندې الله نبی علیه السلام ته علم ورکړی هغې ته اخبار د غیب انباء د غیب وایي طالبانو هغه غیب ده نه. خو دلته یوه خبر طالبانو له ما سره واورئ روح الماني یوه ډېره ښه خبر کړې ان الذین تدعون من دون الله لم یخلقوا ذبابا. تاسو طالبانو غوږ ونیسئ ښه موږ افغانستان کې د اولیاو په اړه څه دي د زیارتونو په اړه کومه عقیده لرو که نه بیخي مو طالبانو خدایان ترې نه جوړ کړي دي عبادتونه یې کوو د روح الماني یوې خبرې ته لږ غوږ په دې آیات کې وایي اشاره ده الی ذم الغالیین فی الاولیاء. ګوره طالبانو ولي د الله ولي د خپله مرتبه پورې ولي ده که نه وایي په دې آیات کې چې ان الذین تدعون من دون الله هغه کسان چې بغیر د الله نه خلق رابلی لم یخلقوا بوتم هغې موچ نه ده پیدا کړی نو دوی وایي په دې آیات کې اشاره ده ذم د غالیینو چې غول وکړي په اولیا حیث یستغیثون بهم فی الشدة سختۍ چې راسي نه پیر صاحب بابا صاحب راورسېده پیرانو ته رب ته ناري نه ور وهي دوی ته ناري ور وهي غافلین عن الله وینظرون لهم النذور او دی اولیاء ته نظرونه کوي والعقلاء منهم یقولون نظر هغه ته کوي طالبانو مړو ته نظر به د چا دپاره طالبانو دی الله دپاره د غیر الله دپاره نظر نسي کوي دوی نظر د چا دپاره کوي
وایي هغه هوښیاران بیا څه وایي؟ وایي دوی وداسې وایي چې انهم وسائلنا الی الله، دغه اولیا چې دي دوی مونږ الله ته وصل کوي. دوی مونږ دا خو عین وایي د بوتانو هغه وما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. د مکې مشرکینو د بوتانو عبادت چېشته کوه، خو دوی ویلې چې دا هم د مونږ څوک ده، وسیله مو ده، الله ته مو وسیله ده. نو دوی هم طالبانو وایي داسې کوي. روح الماني وایي نو دوی دوه وایي ولا يخفى انهم في دعواهم الاولى، دا ولا دعوه چې اشبه الناس بعبده الاوثان القائلين وما نعبدهم، دا خو به سخت ناروا ده طالبانو. دا دویمه دعوه چې ده لا باس بها لو لم يطلبوا منها بذلك شفاء مريض او رد غائب او نحو ذلك. دوی داسې کوي دا نظر د ولي دپاره کوي، خو دوی وایي که دا نظر د ولي دپاره وکړي خو چې د ولي نه هغه ونه غواړي څه ورته وایي چې مریض مې را جوړ کړه. نظر درته کوم خو مریض مې را جوړ کړه، نظر درته کوم غایب مې راوله. که داسې غوښتنه ترنه کوي روح الماني وایي دا سخته ناروا ده. ګوره والظاهر من حالهم الطلب ځکه وایي ظاهر حال ته چې ګوري همدا یې مقصد ده. که ته ورته چې پلار دې مړ سوی ده، پلار ته دې څوک وکړه، دا نظر وکړه ثواب یې پلار ته وروبه کوئ. نه پلار مې په څه کې ده، ځکه پلار مې ما سره چې مړ سوی هېڅ شي هم نسي کولی، ولي را سره کولی سي. خو دې نه معلومه سوله چې ته هغه متصرف بلي، پس له مرګه متصرف بلي. نو چې متصرف یو بل طالبانو وي دا ډېره خطرناک. ولي طالبانو د الله ولي د خپله مرتبه ورکړه، دا چې بیخي هر شی چې کومکونه له ده نه غواړي فتحې په ده باندې کوي. څومره وخت مخکې زه یو ولایت ته تللی یم، یاره وایي شیخ صاحب دغه زیارت ته خو چې دا د امریکایانو ټانګ راغی وایلوزه که نه وایي چې دا راغی ورته وایلوزه او د زیارت والوزه. نو طالبانو الله الوزولئ دا د شرک عقیدې مه کوئ. نو که دغسې وایي طالبانو افغانستان کې خو بعضې ولایتونو کې دومره ډېر زیارتونه دي هغه ته بیا د شهیدان دومره ډېر چیشته سوي. جنګ ته څه ضرورت و؟ دا اولیاو به څنګه ټانګونه ویستل الوزول به یې راالوزول به یې طالبانو ورونو. هر چا ته د خپلې مرتبې قایلین ګرځېږئ، هر چا ته د خپلې مړو ته طالبانو دومره ډېر تصرف ورکول چې بیخي دا عقیده د انسانانو داسې جوړه کوي چې خلکو ته زمن ورکوي، لورګانې ورکوي. نو دا د تا او د مشرک د عقیده چې دومره زیارت دومره ګړندی سو طالبانو ورونو چې خلکو ته زمن ورکوي، لورګانې ورکوي، دنیاوې ورکوي، هر څه شی ورکوي. بیا خو نو خدای هم همدغه کارونه کوي، دی هم دا کارونه. په طالبانو ورونو زیارتونو ته دې دپاره د عبرت دپاره ورځي. اسلام کې زیارت ته چې ورغلې چې دوی موږ خو د انسانانو لمړه سوي د عبرت نور دا ده چې بيت طالبان روح الماني ورأيت كثيرا منهم يسجدون على عطاب حجر القبور الأولياء ومنهم من يثبت التصرف لهم. بعض طالبان روح الماني ويقول ويدي ملو التصرف ثابتي في القبور في 4 أو 5 وإذا طلبوا بالدليل قالوا ثبت ذلك بالكشف قاتلهم. ويشرطوا دليل خراوړي کنه چې ملو ته تصرف دا مړ یار چی نه کولای شي چې مړي کې پروت کنه ولکه ما درته ویلې ان زه یو ولایت تللی مرتب شي دا غونډې ویني ملو وي پانګ راوېلو زاو خدای دې چاته تصرف ثابت کړ مړي ته دای څه وایي روح الماني ومنهم ما يثبت التصرف لهم جميعا في قبورهم. ورته دلیل خراوړي کنه چې مړو ته تصرف ثابت وي دوی وایي چې دا په کاشف باندې ثابت دي. قاتلهم الله ما اجهلهم وما اكثر افتراءهم. څه جاهل قوم سره الله موږ مخ کړي او څه افتراګر خلک دي. طالبانو دا ټانګه مجاهد الوزولای د مینور تکي خدای دا الله عزوجل توفیق ورکړی دا په نسبت چاته کوي مړي والزو. یاره طالبانو کده مړو خدای غو الوزول کولای شولای دا ټانګونه الوزولای طالبانو ورونو. نو بیا با نن ډیر اسلامي هیوادونه مستعمره نه و طالبان امړي به دومره تصرفات درلودل چې هغه به خپل مړو فتح کړي ول. ژوندۍ ته بیا څه ضرورت چې دومره ستړي په باندې تېرې کړي دومره ډیر مړي مو کړل شهیدان را نه وسول طالبان ورونو. خدا اسې خبرې دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.